لقمان حکیم نصیحتونه: لږې خبرې کوه، د دوستانو احترام کوه، د نن کار سبا ته مه پرېږده، په هیڅ کار کې عجله مه کوه، په لاره تللو کې درمیانه اوسېږه، مصرف دې له پیداوار نه کم ساته، ویل شوي خبره بار بار مه تکراروه. له مور او پلار سره نیک چلند کوه. لمونځ هغه قسم چې ښایي ادا کړه. له بدانو او جاهلانو سره بنډار مه کوه. د مور او پلار وجود غنیمت وشمیره. ښوونکي د مور او پلار په څیر وګڼه. د نورو مال او مقام ته طمع مه کوه. له خپلوانو سره خپلوي مه پرې کوه. د ولاړو خلکو په حضور کې مه کښېنه. له مشرانو سره اوږدې خبرې مه کوه. د نورو نیک کار په خپل ځان مه تپه. ادب او عاجزي هیڅکله هم مه هېروه. هیڅوک د چا په مخ کې مه رسوا کوه. د زنانه‌یي خوی او لباس نه ډډه وکړه. په ټولو کارونو کې میانه حاله اوسه. د نورو کومک او یاري ته مه منتظرېږه. په کاروبار او نیک کار کې جدي اوسه. تیره شوې دعوه او دشمني مه تازه کوه. اولاد ته د اسلام او دینداري وروښایه. د نورو نصیحتونه او مشورې مه هېروه. په بدکارۍ کې له چا سره لاس مه یو کوه. خپل رازونه دې فقط له ځانه سره وساته. له نورو سره په کبر او غرور رفتار مه کوه. د زلمیتوب ورځې دې غنیمت وشمیره. د مشرانو احترام او په کشرانو نرمي کوه. له نیکو او ایماندارو خلکو سره مشوره کوه. د خبرو په وخت کې د نورو خبرې مه پرې کوه. هیڅ کار مخکې له مکمل پلان لرلو نه مه کوه.